بیا هم قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، زه سید حمید الله عصمت ستاسو په چوپړ کې شتون لرم او غواړم چې د اتم ټولګي فیزیک دوهم درس د ستاسو لپاره وړاندې کړم. زموږ د درس موضوع ده تودوخه. په تیر درس کې حتما تاسو پوه شوئ چې تودوخه څه ده او پر توکو باندې د هغې اغیز یا تاثیرات څه ډول دي. په دې درس کې غواړم چې تودوخه معرفي کړم چې څنګه لیږدول کیږي او تودوخه څه ده او څه تعریف لري، پخوا څنګه تعریفېدله، اوس څنګه تعریفېدی شي. دا غواړم ستاسو سره شریکه کړم. او مخکې درس کې دا هم ویلو چې که موږ ووایو چې نن د تودوخې درجه 20 درجې د سانتیګرید ده، 20 درجې د سانتیګرید باید په دا ډول باندې ولیکل شي چې دلته 20 ثابته ده او دغه د څه ښیي د سانتیګرید درجه ښیي. موږ وفرمایل چې سانتیګرید یا سلسیوس دا یوه درجه بندي ده، په یو ډول سره څنګه کې یو شان ده او کوم توپیر نه لري. سانتیګرید هم ورته ویلی شي، سلسیوس درجه هم ورته ویلی شي. دا د تیر درس یوه برخه وه. غواړم چې اوس راشم دې ته چې تودوخه څه ده. انسانانو له پخوا څخه لیدلی دي کله چې یو سوړ جسم د تود جسم سره څنګ پر څنګ ځای په ځای شي، د وخت په تیریدو سره د تود جسم څخه انرژي یا تودوخه لیږدول کیږي او ساړه جسم ته. سوړ جسم تر هغه وخته پورې تودوخه جذبوي تر څو چې د دواړو د تودوخې درجه سره مساوي شي. بیا کله چې د تودوخې درجې سره مساوي شي، وایي چې دغه دواړه جسمونه د تودوخې د تعادل په حالت کې دي. یعنی کوم جسم چې تود و هغې خپله د تودوخې درجه له لاسه ورکړه ساړه جسم ته، او د ساړه جسم چې تودوخې درجې ډېره ټیټه وه هغې جذب کړه. کله چې دواړه د تودوخې درجې مساوي شي، وایي چې دغه دواړه جسمونه د تودوخې د تعادل په حالت کې دي. او پخوا داسې فکر کېده چې تودوخه یو ډول ماده ده چې له ګرم جسم څخه سوړ جسم ته انتقالیږي یا لیږدول کېږي. ننني پوهان عقیده لري چې تودوخه د انرژي یو شکل دی او کولی شي د انرژي په نورو ډولونو هم واړول شي یا تبدیل شي. یعنی خلاصه داسې ویلی شم چې تودوخه یو ډول انرژي ده. په تیر درس کې مو هم لوستي وو، تاسو ته به یاد وي چې د مادې د بدلولو لپاره له یو حالت څخه بل حالت ته د تودوخې شتون اړین و او ضروري و، او د تودوخې د درجې په شتون کې موږ کولی شو چې ماده له یو حالت څخه بل حالت ته واړوو یا بدله کړو. هر جسم په خپل منځ کې یو اندازه انرژي لري چې هغې ته د جسم دننه انرژي وایي. د یو جسم دننه انرژي په واقعیت کې د هغه د هرې یوې ذرې د انرژي ټولګه ده. یعنی که یو جسم په سلګونو او په زرګونو او حتی په لکونو ذرې ولري، د بېلګې په توګه دغه مارکر قلم که د لکونو ذرو څخه جوړ شوی دی، د لکونو ذرو څخه جوړ شوی، د هره ذره یو ډول انرژي لري. یعنی دغه چې کومه انرژي د دو سنجول کیږي، دغه د دغو ټولو ذرو ټولګې او مجموعې ته د دننه انرژي ویل کیږي. یعنی د دغو جسم دننه انرژي د دغو ټولو ذرو ټولګه ده. ښه، راځو دې ته چې انرژي کولی شو چې له یو جسم څخه له یوه حالت څخه په بل حالت باندې واوړي. یعنی ماده د انرژي په شتون کې کولی شو چې ماده له یو حالت څخه بل حالت ته واوړي. د بېلګې په توګه کله چې وایو چې زمونږ د یوه پکه په نظر کې ونیسو، په شپږمه صفحه د کتاب کې، په شپږمه پاڼه د کتاب کې تاسو پکه وینئ. د کتاب په شپږمه پاڼه کې پکه راغلی ده.
دې ته حتما تاسو په دې سره بلد یئ چې د څنګه کېږي لومړی برقي انرژي یا برېښنایي انرژي راځي په میخانیکي انرژي بالاخره په حرکي انرژي سره د بدلیږي. مستقیما یا نیغ په نیغه برقي انرژي څنګه کېږي د یو حالت څخه په بل حالت باندې اوړېدای شي چې دې ته د انرژي د تبدیل ډول او رقم ویلی شي. ګرانو زده کوونکو تاسو په 9مه پاڼه د کتاب کې یو فعالیت وینئ چې هغه په دې ډول سره ښودل شوی دی. دغه فعالیت مو هدف دی. دغه فعالیت ته وګورئ تاسې. په دې فعالیت کې ښوونه دا شوې ده چې تاسو ته کمیتونه درکړل شوي دي، فرضاً وسیلې در پیژندل شوي دي. کولی شي ووایي چې دا د انرژي کوم ډول دی او په کوم ډول باندې دا اوړي. له یو حالت نه بل حالت سره د انرژي بدلیدل دا دي. اوس د بېلګې په توګه که ووایو چې ګروپ لومړی هغه د برقي ګروپ روښنایي لري، دا کوم ډول انرژي په کوم ډول انرژي سره بدله شوې ده. واضحه او روښانه خبره ده چې حتما به تاسو وایئ چې برقي انرژي په روښنایي انرژي سره بدله شوې ده. یعنی کله چې برق شتون ونه لري ګروپ خو نه روښانه کېږي، ګروپ خاموش دی، ګل دی. نو کله چې برق وي د برقي انرژي راځي په نوري انرژي سره بدله شوې ده. همداسې د نورې وګورئ چې په تلویزیون کې فرضاً کومه انرژي په کومه انرژي سره بدلیږي او د برق تولیدونکي جنراتور کې څنګه کېږي او د میوې اوبو ایستلو ماشین کومه انرژي په کومه انرژي بدلوي. دغه ستاسو کورنۍ دنده هیله ده چې دا په ډېر غور او دقت سره تاسو ترسره کړئ او تر څو چې په دغو موضوع باندې تاسو حاکمیت لا هم پیاوړی شي. د انرژۍ د نورو ډولونو غوندې د تودوخې د اندازه کولو واحد ژول دی. یعنی څنګه کېږي د ژول په واحد سره د څنګه ښودل کېږي. خو په ډېرو نورو برخو کې له بل واحد څخه د کالوري په نوم کار اخیستل کېږي. د کالوري هم استعمال لري یا کارونه لري او ژول هم کارونه لري چې دواړه یو بل ته نږدې اړیکه لري یو د بل سره. کالوري د تودوخې د انرژۍ هغه اندازه ده چې د 1 ګرام اوبو د تودوخې درجه 1 درجه د سلسیوس لوړه بوزي. یعنی بیا وایم چې کالوري د تودوخې د انرژۍ هغه اندازه ده چې د 1 ګرام اوبو د تودوخې درجه 1 درجه د سلسیوس لوړه بوزي. دې ته ویلی شي کالوري چې یوه کالوري 4.2 ژول سره برابره ده. یوه کالوري څومره کېږي؟ نو سوي 4 په بخښنې سره 4.2 ژول. د دې لپاره چې کالوري لږ لویه ده او ژول لږ کوچنی دی. مخکې مې ویل چې یو د بل سره اړیکې نږدې دي. ځینې ځایو کې کالوري څخه ګټه اخیستل کېږي او په ځینې ځایو کې ژول څخه ګټه اخیستل کېږي. دواړه یو د بل سره اړیکې لري. کالوري یو لوړ واحد دی او ژول تر هغې نه لږ وړوکی او کوچنی واحد دی. ښه، مخکې مو هم فرمایلي وو او په تیر درس کې مې ویلي وو چې د ذراتو ترمنځ یو ډول انرژي شتون لري. هر جسم چې د ډېرو زیاتو ذرو څخه جوړ شوی دی، هر ذره یوه اندازه انرژي لري چې هغې ته د هغې جسم دننه انرژي یا دروني انرژي ویل کېږي. داسې شان شته دي چې موږ او تاسو ورته ګورو، هغې ته وینو یې، لیکن په هغې کې د انرژي څرک نشو ښودی. یعنې موږ که په سترګو ورته ګورو،
په هغې کې انرژي نشو لیدی، لیکن پاتې د نه وي چې ډېره مهمه خبره دا ده چې د هغې د اغیزې او تاثیراتو څخه موږ په دې پوهېږي چې په دغه جسم کې انرژي شتون لري. د بیلګې په توګه یو بل جدول چې دلته په کتاب کې درکړل شوی دی، په 9مه پاڼه د کتاب کې راغلی دی، دغه جدول دی. دغه جدول دی ګرانو زده کوونکو. په دې جدول کې تاسو ځینې شیان وینئ. لومړی دی ګازره. ګازرې کې انرژي شتون لري. یا دوهم ده مڼه، شیدې، چپس، چاکلیټ، نباتي غوړي. دا هغه شیان دي چې په دغه کې کتاب کې په دې جدول کې راغلي دي. آیا په دې کې انرژي شتون لري که نه؟ تر اوسه پورې فکر کوم چې تاسو به دا فکر نه وي کړی چې په دې کې انرژي شتون لري، لیکن پاتې دې نه وي چې په دغو شیانو کې چې معاینمونه واصله په دې جدول کې شتون لري یو ډېر لوی مقدار انرژي پټه پکې شته ده چې د هغې د اغیزې څخه موږ څنګه کې پوهېدای شو. د بیلګې په توګه که موږ یوه مڼه ولرو، مڼې ته چې هر څو موږ فکر کوو هغه وینو، هغې ته ګورو، په هغې کې انرژي نه وینو. لیکن که یو انسان چې خسته او زیله وي هغه که وخوري چېرته، د هغې په اغیزه باندې پوهېږي چې ما ته څومره انرژي دغو مڼې راکړې ده. یعنې په دغو جدول کې ډېر یو واضح مقدار یې ښودلی دی چې د ګازرې په 1 ګرام کې 1800 ژوله انرژي موجود لري، شتون لري. د ګازرې په 1 ګرام کې 1800 ژوله انرژي شتون لري، یا 1.8 کیلو ژوله انرژي، یا 1.8 کیلو ژوله انرژي په د ګازرې په 1 ګرام کې شتون لري. که بل ووایم د ټولې همداسې د فرضاً د مڼې په 1 ګرام کې 2400 ژوله انرژي شتون لري. یعنی 1 ګرام مڼه که موږ چېرته وخورو د موږ وجود ته څومره انرژي ورکوي؟ 2400 ژوله انرژي زموږ وجود ته هغه ورکولی شي. که شیدې په نظر کې ونیسو، همدارنګه 2700 ژوله انرژي په 1 ګرام کې شتون لري. همدارنګه چپس هم 10,000 ژوله انرژي په 1 ګرام د چپس کې شتون لري. چاکلیټ یې 22,200 ژوله انرژي یا 22.2 کیلو ژوله انرژي په 1 ګرام د چاکلیټ کې شتون لري. همدارنګه نباتي غوړي، یعنی دا په دې معنا که یو زده کوونکی یا یو ښوونکی چې ټوله ورځ د تدریس چارې پر مخ بیایي، ډېر خسته شي، زیله شي، د تګ توان او طاقت ونه لري، هغه که چېرته یو دانه چاکلیټ هم وخوري د هغو وخت کې چې دی ډېر خسته شوی دی، هغه کولی شي په راحت او په آرامۍ سره خپل ځای ته ځان ورسوي. یعنې د دې نه دا جوتېږي چې د چاکلیټ په 1 ګرام کې په 1 ګرام د چاکلیټ کې 22.2 کیلو ژوله انرژي شتون لري چې دغه ساینسپوهانو ثابته کړې ده او منځته یې راوړې ده. همدارنګه بعضې فوسیلي د سونګ مواد هم دي، لکه طبیعي ګاز دی، نفت دی، د سکرو ډبرې دي، لرګي دي، چې په دې کې هم په 1 ګرام کې ډېره لویه انرژي پټه ده او ذخیره ده. نو په هغې نه به موږ د وخت د ضرورت په وخت کې به ګټه ترې اخلو. پس ګرانو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې د نن درس نه مو ګټه اخیستې وي او په ذهن کې پاتې شي. بیا چې هم زه ستاسو چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په لویو بښونکي خدای سپارم. وخت مو نیکمرغه.